السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د افغانستان راتلونکو لوبو په هکله باندې پوره معلومات درکړم چې افغانستان به راتلونکي کې څومره لوبې ترسره کوي او څومره سیریزونه به ترسره کوي او کوم ټیمونو سره به دوی لوبې ترسره کوي. ځکه ډېر داسې مینهوال مانه بار بار پوښتنه کوي چې موږ ته د افغانستان راتلونکو لوبو په هکله باندې پوره معلومات راکړه. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم. خو دوستانو تاسو دغه ویډیو پوره وګورئ. که چېرته تاسو دغه ویډیو پوره وکتله نو تاسو ته به مکمل معلومات وسي د افغانستان راتلونکو لوبو په هکله باندې، د افغانستان راتلونکو سیریزونو په هکله باندې. خو دې نه مخکې به دوستانو زه تاسو ته ووایم که تاسو د موږ دغه یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل سوی ده، په دغه باندې کلیک کوئ نو دا چینل به سبسکرایب شي او بیا به د موږ ویډیوګانې تاسو ته ټول نه مخکې درځي. دوستانو اول خو به زه تاسو ته دا ووایم چې افغانستان په کال 2018 کې کوم سیریز نه لري، خو د افغانستان اولنی سیریز چې کوم ده هغه به په فروری میاشت په کال 2019 کې ترسره کیږي چې آیلینډ سره به ترسره کیږي چې ډېر غټ سیریز به ترسره کیږي. دوستانو په دغه سیریز کې به 3 شل ورځې لوبې ترسره کیږي او 15 به یو ورځنۍ لوبې ترسره کیږي او یوه به ټیسټ لوبه ترسره کیږي. له آیلینډ ټیم سره به دغه لوبې ترسره کیږي. همدغسې دوستانو بیا به مارچ او اپریل میاشت کې به افغانستان له زیمبابوې سره سیریز ترسره کیږي چې په دغه سیریز کې به 3 شل ورځې لوبې ترسره کیږي او همدغسې 350 ورځې لوبې ترسره کیږي. او دې نه بعد به دوستانو افغانستان بیا په مای میاشت کې له بنګلادیش، آیلینډ او افغانستان دغه 3 اړخیزه سیریز به ترسره کیږي چې دغه 3 ټیمونو مابین کې به دغه سیریز ترسره کیږي چې دغه سیریز به دوستانو افغانستان له جام جهاني یعنی ورلډ کپ 2019 نه مخکې به ترسره کیږي. په مای میاشت کې به دغه سیریز ترسره کیږي. او دې نه بعد به دوستانو افغانستان په ورلډ کپ 2019 کې لوبې ترسره کوي چې دغه به 50 ورځې لوبې ترسره کیږي. په ورلډ کپ کې به دوستانو افغانستان ټوټل 9 لوبې ترسره کوي چې ټوټل دغه ټول ټیمونو سره لوبې ترسره کوي لکه پاکستان، هندوستان، ویسټ انډیز، بنګلادیش، انګلند، ساوث افریقا، نیوزیلینډ دغه ټولو ټیمونو سره به یوه لوبه ترسره کوي چې 9 لوبې راځي. او همدغسې دوستانو افغانستان به ورلډ کپ نه بعد بیا په اګست میاشت کې له زیمبابوې سره سیریز ترسره کوي چې په دغه سیریز کې به یو ټیسټ لوبه ده او 3 شل ورځې لوبې دي او همدغسې 50 ورځې لوبې به د زیمبابوې سره ترسره کوي چې دغه به په اګست میاشت کې ترسره کیږي. او دې نه بعد دوستانو بیا اکتوبر میاشت کې په کال 2019 کې به بنګلادیش سره یو ټیسټ لوبه ترسره کوي او 2 شل ورځې لوبې ترسره کوي. او دې نه بعد دوستانو بیا په نومبر میاشت کې افغانستان له ویسټ انډیز سره یو سیریز لري چې یو ټیسټ لوبه به په دغه کې او 3 شل ورځې لوبې او 3 50 ورځې لوبې. نو دوستانو دغه لوبې چې کومې دي دا په کال 2019 کې ترسره کیږي. افغانستان ډېر زیات سیریزونه لري په کال 2019 کې چې په خاصه توګه باندې افغانستان به جام جهاني یعنی ورلډ کپ کې به لوبې ترسره کوي. او دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان له نیوزیلینډ سره هم خبرې روانې کړې دي او سریلانکا سره هم خبرې روانې کړې دي او دوی غواړي چې ورلډ کپ نه مخکې له نیوزیلینډ سره هم سیریز وکړي او د سریلانکا سره هم سیریز وکړي. خو دوستانو دغه سیریز تر دا مهاله پورې کنفرم شوی نه ده او ما چې تاسو ته دغه نورې لوبې وښودلې دا ټولې مکمل لوبې چې کومې دي دغه دوستانو کنفرم شوي دي. افغانستان به حتما دغه سیریزونه دغه ټیمونو سره ترسره کوي لکه څنګه چې ما تاسو ته وښودل. بنګلادیش سره هم افغانستان لوبې لري، ویسټ انډیز سره هم افغانستان لوبې لري او زیمبابوې سره هم افغانستان لوبې لري او همدغسې آیلینډ سره هم افغانستان ډېرې زیاتې لوبې لري. نو دوستانو دغه د افغانستان مکمل لیست و چې افغانستان به په کال 2019 کې چې څومره لوبې ترسره کوي. امید لرم دوستانو چې تاسو به خبر شوي اوس د افغانستان لوبو نه چې افغانستان په کال 2019 کې څومره زیاتې لوبې لري. افغانستان ته پکار ده چې دغه جام جهاني نه مخکې دغه څومره سیریزونه ترسره کوي، څومره زیاتې لوبې ترسره کوي، دا به د افغانستان لپاره ډېره ګټور ثابته شي. افغانستان ته پکار ده چې ورلډ کپ نه مخکې څومره زیاتې لوبې وکړي نو د ورلډ کپ لپاره به افغانستان ټیم ډېر ښه تیار شي او ورلډ کپ کې به افغانستان ډېر ښه پرفارمنس ورکړي. خو دوستانو زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان کرکټ بورډ غواړي نیوزیلینډ سره هم سیریز وکړي، په نیوزیلینډ کې دغه سیریز ترسره شي. ځکه د نیوزیلینډ پیچونه او د انګلینډ پیچونه دا دواړه یو رقم پیچونه دي. نو افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې نیوزیلینډ سره په نیوزیلینډ کې سیریز ترسره کړي. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوي. دوستانو کې تاسو دغه ویډیو خوښه شوي او تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو د موږ دغه یوټیوب چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، دې سره څنګ کې یو بیل آیکن ده، په هغې باندې مطمئن کلیک کړئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.